सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु। वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू रब्बना अरिनल लज़ीना अज़ल्लना मिनल जिन्नि वल इंसि नजअलहुमा तहत अक़दामिना लियकूना मिनल अस्फलीन। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिलजन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तहीहिल अन्फुस वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन। नुज़ुलम मिन गफ़ूरिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिअह इदफ़ा बिल्लती हिय अहसनु फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम। वमा युलक़्क़ाहा इल्लल्लज़ीन सबरू वमा युलक़्क़ाहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। व इम्मा यंज़ग़न्नक मिनश्शैतानि नज़ग़ुन फ़स्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस्समीउल अलीम। अम्मा बाद हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु
لكل حول من الأحوال مقتحمين. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. واجب القدر حضرات علماء کرام او زما خپلو محترمو ملمنو د دې علاقې سره تعلق لرونکو زما مشرانو کشرانو ځوانانو امزولو، الله جل جلاله تاسو او مونږ ته ډېر ښکلی اعلی لوی نعمت کبرا چې هغه ذات د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. الله رب العزت مونږ ته د دې ښکلي محبوب پیغمبر د هغې په امت کې الله زمونږ او ستاسې تخلیق کړی او د دې نعمت برابر یو نعمت هم نشته. دنیا ازمکه باندې زمونږ او د ستاسو نه وړاندې مختلف خلق پیدا شوي، د وجود په اعتبار، د عمر په اعتبار، د مال دولت په اعتبار، د تجربو په اعتبار، د حکومتونو په اعتبار، د نسب چې هغوی به ځان ته فخر کولو، لیکن سره د دې دومره لوی نسبتونو چې هغوی ته حاصلو، کوم نسبت چې موږ او تاسې ته حاصل دی عزیزانو، هغه ټول د دې نسبت دعاګانې غواړي چې هغه نسبت امت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو د نسبت قدر پکار دی. دا موږ له په دولت نو میلاو، دا موږ له په حکومت نو میلاو، او دا موږ ته په نسب نو میلاو. حکومت د فرعون سره نجات میلاو نشو، مال قارون سره نجات میلاو نشو، دبدبا او تکبر او غرور ابي جهل سره خو نجات میلاو نشو. رونو هغه خلقو چې پس مکه باندې ځان ته سویل، خو چې کله په رنگ د دشمنی د محبوب غالب شو، به هغه خلق الله د ځمکې په سر ذلیل او رسوا وګرځول. او کوم خلق باندې چې غلبه د محبت د امام الانبیاء راغله، به هغه خلقو مخکې جمعه باندې تاسې د حضرت ضریره رضی الله تعالی عنها و ارضاها د هغې مبارک حال زندگی تاسې واورېدلې. انسان وه، یو بوډۍ ښځه د ډېر عمر، لیکن د ایمان تقاضا یې دا وه چې دنیا ته یو مثال قایم کو. د دنیا په مخ باندې که د هر جابر مخې ته ولاړ دی د اسلام په خبره کې، نو عزیزانو دا هغه کس ولاړي چې د چا په نظر کې څه راځي نه. لیکن هغه خلق الله د خپل نظر څومره عزت او د احترام په صادر کې ورته الله ځای ور نصیب کو. به هغه خلق چې په ځمکه ځي کاڼي ورته سلام کوي، به هغه خلق چې دریاب ته ځي لاره ورکوي. دې وجه نه زمونږ یو مولوي صاحب مبارک خبره کوله، د علماو خبرې اورې بله ورځ زمونږ دلته
مرګري مدرسه و پاغي کې ولی کامل مفتی سید قمر صاحب حفظه الله شیخ الحدیث یو بهترین خبره وکړه دي علماء یو خبره دا عبس نه علماء ډاکټران دي ما خو مرګرو ته مال دا مفتی صاحب دا خبره ما ته وکړه رونو چې کله داسې خبر راځي خپل ځان ودا سما د پاره دا شاګرد ته استاد سبق خې کنه مخکې دا زمونږ سپاری به وي اسانه به وي کنه نن به ماشوم باندې بلا ټیم تیر کولو اوس خو قیدی تجوید والا قیدی دي نو چې یاد کې طالب به ډېر خم زر ور باندې خدای پاک پوي او زمونږ د وخت سپاری الف زر او الف زر ای الف پیش او ا ای او دا به ورته ویلې یو ماشوم باغه سبق نشو زده کوله نو کله کله به استاد دې خوګنه داسې ونیولو دا خوګ به پیراتاو کو داسې به لګوز به خلو وای سم کنه نو ماشوم ډېر په سختۍ باندې الف زر ا الف زر ای الف پیش او دا به الهه دولو د دې استاد دې ماشوم سره سو شفقت د دې استاد په دې بچی باندې سو مینا وا نو دا رنګ دا علما په تاسو باندې هغه مینا درغورځي کله کله مونږ ته سخت خبر علماء کرامو کی دا به مونږ دې لپاره نه حسابو چې مولوی صاحب لکه نن دې زما په سر اغست ده نه 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 کلم چې سخت خبره د خطیب د خلې ناراضي د واعظ د خلې ناراضي تی هغه سبق وګڼه چې کوم بتا په ماشوم توپ کول نو کله کله ته د خپل زورنم د ځان د پاره عزت وګڼه منګو تاسو به عزیزانو د دې استادانو خبري ځان د پاره عزت ګڼو نو ولی کامل شیخ الحدیث استاد دارالعلوم سرحد اغه مبارک پرون ابل ورځ دا خبره کړو زما ډیره خوښه شو چې په موبایل کې خبري بندول به کمال نه وي دا عملی زندگی اختیارول پکار دی موږ څومره کمزوري وو روزه مو څنګه مونږ مو څنګه تلاوت مو څنګه مړې ژوندې مو څنګه بیمار تپوس مو څنګه په خدای قسم دې زبازي وخت کې ځان سره هم چې خدایا سخکلی خلق الله سمزیدار خلق الله همدا قرآن شریف هغوی د تلاوت کېدلو جړل بی